د خوست حملې په اړه د پاکستان رسمي غبرګون طالبانو ته د پاکستان خبرداری وایي د پاکستاني طالبانو تحریک ته له پناه ورکولو لاس پخلی د افغانستان او پاکستان ترمنځ اختلافاتو په دوام اسلام آباد طالبانو ته خبرداری ورکړی چې پاکستاني طالبانو ته له پناه ورکولو لاس پخلی. واشنگټن پوسټ نن یکشنبه د اپریل پر 28 راپور ورکړی چې د خبرداری په خوست او کونړ ولایتونو کې د جمعې شپې له بمباریو وروسته ورکړ شوی دی. د واشنگټن پوسټ د راپور له مخې پاکستان تر اوسه د افغانستان د تورونو په هکله د نظر له څرګندولو ډډه کړې، خو طالبان یې تورن کړي چې د پاکستان د مخالفو ځواکونو بریدونو د درولو لپاره هیڅ کار نه کوي. واشنگټن پوسټ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیانیې له قوله ویلي چې ژبه یې په غیر عادي توګه تونده شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیانیه کې راغلي ترهګر د افغانستان خاورې له سزا پرته په پاکستان د فعالیتونو لپاره کار اخلي. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت شاش دافیر ورغوښتی و او پاکستاني طالبانو ته د پناه ورکولو په هکله یې خپل اعتراض ورته اعلان کړی و. د هوایي برید او تر 50 ډیر ملکیان د وژلو خبره یې هیڅ نه ده یاده کړې. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له دغه برید وروسته پاکستان ته خبرداری ورکړ په دې اړه د افغان زغم مه ازمایي او دا تیروتنه بیا تکرار نه کړي. پرته له دې به ناوړه پایلې ولري. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو جدي ملاتړ بلل کیږي او د جمهوریت نظام له پاشل کېدو وروسته یې له نړۍ سره د دې ډلې تعامل مدیریت کړی دی. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.